زما څخه ټول نه زیاته پوښتنه چې شوې ده هغه ده د موبایل د کیمرې سیټینګ څنګه مونږ وکړو چې موږ ته ښایسته های کوالټي ویډیو او عکسونه وباسي. راځئ ټول نه مخکې چې کوم چا سره 14 15 موبایل وي د هغوی سیټینګونه ټول یو رقم دي، خو باید تاسو آی او سیټینګ چې کوم ده هغه تاسو اپډیټ کړئ. پس سیټینګ ته سیټینګ کې دا اوس وګوره اول سر کې کیمرا او کیمرې دا اوس وګوره ټول نه مخکې به لاړ شو مونږ فارمیټ ته. اوس دلته تاسو ته راغله موست کمپیټیبل اینډ های افیشنسي، دې کې کوم یو سلیکټ کړو. دې کې دا اوس وګوره لاندې درته لیکلي دي چې تاسو چېرته 4K کوئ او یا تاسو چېرته سلو مو کوئ او داسې کوئ، نو ستاسو دا ویډیو به سره ډایرکټ به تاسو دا های افیشنسي ته وړي. نو زما په نظر چې کوم موست کمپیټیبل خلک وایي هغه نه ده پکار، نو چې ډایرکټ اوړي نو دوی های افیشنسي لا ښه ده، های افیشنسي کوي. پرو راو ریزولوشن کنټرول دا وز هغه ده چې کله تاسو عکس اخلئ نو په نایټ موډ کې او د نور کې مایکرو نږدې نه اخلي، لایف اخلي، هغه نارمل عکس راځي. که چېرته تاسو په یو ایکس کې زوم کې عکس اخلي نو 800 میگا پکسل به یو عکس راځي، یعنی های ریزولوشن کې. لاندې اوس وګوره ټول نه مهم پرو ریز یعنی اپل پرو ریز چې کله تاسو ویډیو کیپچر کوئ نو دا با ان ساتئ که آف ساتئ. مطلب دا شو چې که چېرته تاسو یو ویډیو جوړوئ وړکۍ ویډیو ټول نه جوړوئ ټول نه وړه یو څو سکندو نو دا بیا ان وساتئ. که چېرته تاسو نه جوړوئ نو دا بیا اف وساتئ، ځکه چې دا تاسو د 1 منټ ویډیو جوړه کړه نو زیات د 1 جی بي نه زیات ځای ستاسو په موبایل کې نیسي. تاسو چې دومره های ریزولوشن ویډیو کوي نو زما په نظر دا بند وسات. بیا به لاړ شئ اول سر کې د اوس وګوره ریکارډ ویډیوز، دې کې دا اوس وګوره ټول نه اوس وګوره اخره کې 4K 60 نو دا کولی شي. دلته اوس وګوره شو پال فارمیټ دا ان وساتئ. که څوک په یورپ کې او ایشیا کې دا اوس وګوره هغه کرښې چې راځي چې کله تاسو برق راشي چیرې شي نو دا هغې دپاره ان ساتئ. دا بل اوس وګوره دا هم ان وساتئ. ایکشن موډ لوور لایټ دا هم ان وساتئ. دا بل د ایچ ډي آر ویډیو های افیشنسي سپینوالی په ویډیو کې زیات راولي، که چېرته اف وي نو سپینوالی نه راولي. که تاسو سپینوالی ډېر غواړئ نو دا بیا ان کوئ، کینې زما په نظر آف ښه ده. وګوره اټو اف دا سره دا آف ساتئ، ځکه چې ته اوس غواړې چې کوم ریزولوشن کې غواړې هغه تا سیټ کړی وي نو بیا دا کله اوړي راوړي نو دې کې بیا ستاسو کیمرې سره څه خرابوي. او دا وایټ بیلنس سره دا بیا آف ساتئ. او بل دا اوس وګوره ریکارډ ساوند سره دلته دا اوس وګوره دلته تاسو الاو آډیو پلی بیک دا بیا تاسو آف وساتئ زما په نظر باندې. او بیا ورپسې ریکارډ سلومو دا اوس وګوره که څوک سلومو ویډیوګانې کوي نو په دغه کې صحیح ده. دا اوس وګوره ما چې کوم سیټ کړی 240 اف اس نو های افیشنسي کې. او ورپسې لاندې به راشي دا اوس وګوره پریزیو سیټینګ، دې کې دا اوس وګوره دلته که تاسو کولی شئ دا بیا ان وساتئ، دا اف کړئ، کریټیو ان کړئ، ډیپ ان کړئ او میکرو کنټرول دا ان وساتئ. او ورپسې نایټ موډ دا اف کړئ، دا ورپسې دا هم اف کړئ او دا ایکسپوژن ایډجسټمنټ دا هم ان کړئ. او دا لاندې چې کوم دي دا ټول بند وساتئ، ځکه چې لایف فټو تاسو ته نه ده پکار، ایکشن موډ نه ده پکار، پورټریټ زوم نه ده پکار، زما په نظر دا بند وساتئ. بل باندې راشي ګوره سکین کیو آر کوډ ډایرکټ کولی شي چې کیو آر کوډ یا چې شي تاسو ډایرکټ کیمرا ان کې کولی شي. شو ډیډکټیو ټیکس دا هم ان کې دا هم ښه ده. دا اوس وګوره ګریډ دې ته وایي. اوس ګوره تاسو چې کله کیمرا ان کې ګوره ښځه اوس کیمرې ته لاړ شمه دا اوس وګوره دلته دا کرښې چې پکې راځي دا اوس وګوره دې ته ګریډ مطلب دا ته کولی شي چې دا اوس وګوره مینس کې پکې راشي نو دا به بیا تا ته معلومیږي چې زه د کیمرې مینس کې یم او اخوا دې خوا تا نه ویډیو بیا نه خرابېږي، کوږ وږ به پکې نه راځي. دا اوس وګوره لیول دې ته وایي. دا اوس وګوره بیا به لاړ شي کیمرې ته. دا اوس وګوره لیول کې دا اوس وګوره دا کیمرا اینې دلته اوس وګوره ما کیمرا کږه کړه دا اینې بېرته مې دې وګوره دا مینس کې دا خوځېږي راخوځېږي. نو دا که چې کله تاسو موبایل سیده کېدئ نو دا بیا تا ته وایي چې ستا موبایل سیده ده او که کوږ ده نو په دغه تاسو ته بیا معلومیږي نو دا هم ان وساتئ. فرنټ کیمرا دا هم ان وساتئ. ګوره تاسو چې کله عکس واخلئ او بیا چې کله واخلئ په دې شکل باندې چې بیا تاسو لاړ شئ اوس وګوره عکس بیا په دې بل شکل باندې راغلی نو که دا تاسو ان وساتئ څنګه تا عکس په دغه شکل کې واخیسته په همدغه شکل کې به تاسو ته بېرته هماغسې عکس ښیي. او بل دا چې ویو آوټساید د فریم دا هم اف وساتئ. دا اوس وګوره دا بل مین کیمرا نو دا زه خپله نه پوهېږم چې دا څه شی ده خو دا هم دغه شکل کې پرېږدئ. او ورپسې پورټریټ ان دا هم ان وساتئ. او فاسټر شوټینګ دا اپ وساتئ ځکه چې شوټ درته عکس زر درته اخلي نو مطلب دا دی چې دا به بیا لږ څه ناڅه کوالټي کې هم خراب راځي نو دا اپ وساتئ چې ښه عکس درته اخلي. لینس کرکشن دا هم ان وساتئ او میکرو کنټرول دا هم ان وساتئ. دا و ټاپ ان های کوالټي والا ستاسو د کیمرې د آیفون سیټینګ. نو مې چې تاسو به خوښ شوي او د نور ښایسته ویډیوګانو دپاره فکس ودا به سره فالو